السلام علیکم ملګرو، خدای یو کې چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې تاسو څنګه کولی شئ د پروفایل سره خپل هغه د صحیح علامه اضافه کړئ او خپل پروفایل مو ویریفای کړئ تر څو هیڅوک درڅخه هیک نه کړي. نو راځئ دوستانو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ ځکه چینل سبسکرایب کول ستاسو لپاره ډېر ضروري او مهم دي. که چیرې چینل سبسکرایب نه کړئ نو تاسو به زموږ له خوندورو او ښو ټریکو څخه برخمن نه سئ. نو هیله کوم دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب د سبسکرایب بټن کلیک او د بیل آیکن ووهئ. دوستانو تاسو به په لومړي سر کې خپل پروفایل ته راځئ. په پروفایل کې به تاسو څه کوئ؟ نه، په لومړي سر کې به تاسو هغه پیک آی ډي میکر راخئ. دغه پیک آی ډي میکر کې به تاسو یو کارت جوړوئ، که چیرې پاسپورټ جوړوئ، ووټر آی ډي، دا هر اکاونټ چې جوړ کړئ دغه پیک اکاونټ کې دغه د دې قیمت 500 افغانۍ دي. د دې لپاره زما ته میسیج کولی شئ او که چېرته تاسو غواړئ چې خپل اکاونټ ویریفای کړئ او هیڅوک یې درڅخه هیک نه کړي نو دا طریقه په کار واچوئ. راځه دوستان، اول خو مالته کارت جوړ کړئ. کارت چې مو جوړ کړئ دلته په 3 ډاټ باندې کلیک کوو. د کارت جوړولو طریقه هم په لاندې ډسکرپشن کې ما لینک درکړی، هغه ویډیو وګورئ د سره. اوس راسئ په دغه کاپي لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کاپي لینک باندې کلیک وکړئ، کاپي لینک باندې چې مو کله کلیک وکړئ راځو دلته په 3 ډاټ باندې کلیک کوو. دلته چې مو کلیک وکړئ راسئ دوستانو دلته کلیک وکړئ هیلپ ان سپورټ باندې چې مو کله کلیک وکړئ دغه هلته کلیک وکړئ. بیا دوستانو راسئ دلته کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو ته داسې انټرفیس شي یا صفحه ښکاره شي. دوستانو دلته راسئ بلو چې مو کله ولیکئ بلو، اوس به زه سره درته ولیکم دوستانو بلو ولیکئ. بلو کله چې مو بلو ولیکئ، بلو بجټ دغه لومړی سر کې چې کومه لیکه راپورته سوله دغه به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو دغه ته کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه صفحه ښکاره شي. دوستانو دغه صفحه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو دا کلیک وکړئ دلته به کلیک وکړئ او زه دوستانو سره درته وایم دلته کلیک وکړئ. بیا دلته ولیکئ په سرچ کې ولیکئ بلو. کله چې بلو ولیکل په اول سر کې دا بلو په بجټ باندې کلیک وکړئ. دلته به لاندې دی دلته به هغه د لومړي سر والا کلیک کړئ. دوستانو زما پام بلې خواته اوس سم فکر ته وکړئ، دلته به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې مو دلته کلیک وکړئ دغه تاسو ته معلومات درکوي چې دغه علامات چې لپاره کارول کېږي، ولې کارول کېږي او څه ګټه یې ده. د دې لپاره کارول کېږي دوستانو چې تاسو اکاونټ ویریفای او بل څوک یې درڅخه هیک نه کړي او د فیسبوک په امنیت کې وي او انشاءالله چارجونه ريفورټ څوک در باندې وي هېڅ تاثیر در باندې ونه کړي. دا د فلمو اداکارانو خپله مارک زوکربرګ آیډي او داسې نور آیډیانو ته ورکول شوی دی ځکه چې هغه څوک هیک نه کړي. نو راځئ دوستانو دلته به تاسو دغه شنه لیکه پیدا کړئ، کانټنټ. کله چې مو دغه لیکه پیدا کړله نو بیا به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ دلته به راسئ دوستانو تاسو خو پروفایل لینک کاپي کړی دی، دلته په پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ ښه دوستانو دلته تاسو پروفایل باندې کلیک وکړئ د به خپل ایمیل ورکړئ. کله چې مو ته ایمیل ورکړئ دلته به راسئ په آدرس باندې به کلیک وکړئ. په آدرس باندې چې کله کلیک وکړئ دلته به چې تاسو راغلاست په دغه آدرس باندې کلیک وکړئ او دلته خپل هیواد انتخاب کړئ. افغانستان چې مو کله انتخاب کړئ هغه خپل آی ډي چې مو جوړه کړې ده هغه ور اپلوډ کړئ. دلته ما دا یو انډیوال زما د ملګري آی ډي د هغه مې پورته کړه، ما آدهار کارت ته جوړ کړی، تاسو لیسنس ورکولی شئ، هغه جعلي لیسنس. او دلته ما یو لیکنه کړې ده هغه به تاسو کاپي کړئ. دلته بیا ورکړئ په دغه کمنټ کې بیا ورکړئ کمنټ کې بیا ورکړئ بیا به تاسو ویریفای شئ. ښه دوستانو دلته به تاسو په کمنټ کې دا لیکنه ورکړئ. ښه دا لیکنه ما کاپي کړه دوستانو دلته بیا ورکړئ. ښه دوستانو دلته به کلیپبورډ باندې کلیک وکړئ. آی ایم ا کانټنټ کریټر. دلته به زما د کیبورډ یو څه مشکل دی په نو میمو کې څه بلاده ده په دې کې څه مشکل دی دوستانو. زه به دغه اضافي لیکنې ځینې پاکې کړم. دغه دا به تاسو په ډسکرپشن کې درکړم، تاسو به دغسې لیکنه وکړئ او بیا دلته راسئ په سینډ باندې کلیک وکړئ او دا ستاسو لیکنه به ور واستول شي او تاسو اکاونټ په 0 تر 0 ویریفای شي. نو تاسو خو لږ صبر ورته وکړئ اکاونټ ویریفای شي. نو دوستانو دا و زموږ د نننۍ ویډیو. تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم. تاسو به لږ صبر ورته وکړئ او داسې صفحه به تاسو ته ښکاره شي، میسیج ته راځي هغه به تاسو کلیک وکړئ. ما ته میسیج راغلی مخکې هغه به زه کلیک کړم، دغه دلته میسیج راغلی. ښه دوستانو
دغه دی ما ته دلته میسیج راغلی دی دوستانو مخکې ما دا امتحان کړی و شاید چې اوس یو څو ورځې یا یو څو شیبې وروسته یو څو ساعته وروسته زما اکاونټ ویریفای سي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خپل اکاونټ مو په دې طریقه سره ویریفای کړئ او دوستانو بل زما دغه فیسبوک اکاونټ دی دغه در سره فالو کړئ تر څو زه خپل معلومات تاسو پورې در ورسوم او دلته ښکلي ښکلي لیکنې پکې شته تاسو کولی شئ چې هغه